السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ملګرو خدای تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ملګرو د سحر الکلمات اوومې برخې ته راځو. شپږم برخه یې مو کتلې نه وي هغه وګورئ. ښه نو راځو، لومړی به تاسو راسئ دلته به یو بله صفحه جوړه کړئ. موږ په تېره ویډیو کې دغه ویو پیج ته کار سپارلی و، نو راځو اوس بله صفحه جوړوو تر څو لیکنې پکې ښکاره شي. نو راځو دلته ورته لیکو ویو پیج. هغه څخه وروسته بل ته راسئ لومړی لینیر، بیا هم میچ ټو فرینې وایي بره ویډیو درو ملګرو. ښه نو ملګرو راځو دلته لومړی به بله لینیر پسې راواخلئ، بله او د لومړۍ لینیر به دا فیډینګ صفر کړئ، رنګ یې سپین کړئ. ښه ده، راباسئ دلته دلته ما یو دانه ایمیج جوړ کړی، سایز یې 35 دېرش ده، 35 داسې. نو زه یو دغه راخلم، له هغه څخه وروسته بل ټیکسټ، او له هغه څخه وروسته سینټر ورټیکل کوم، او بیا هم مطلب هماغه ایمیج یې 3 دانې راخلم، 1 2 3 او دا یې هم 4، او راځم چې دا وایټ چې ده دا 1 کوم. رنګ یې مطلب زه دغه ټاکم، دغه رنګ به داسې کړئ، ښه سره داسې، او د دغه رنګ چې ده دا به سپین کړئ، بولډ او سپین، او راباسئ سینټر ورټیکل به یې کړئ. د هغه څخه وروسته ملګرو بیا به نو راسئ د لومړۍ لینیر به ورټیکل کړئ، او په دې کې به بله لینیر او بله، زه په دې کې مطلب دې لینیر ته یو آی ډي ورکوم، درېیمې لینیر ته دغه، او دغه بلې لینیر چې ده فاصله ورکوم له هر طرف څخه 5 نه بلکې مطلب 10 به 15، او بیا داسې میچ ټو فرینګ کوم دغسې. په دې کې زه اوس مطلب یوه ټیکسټ ویو یږدم، او راځم د دغې بلې ټیکسټ ویو لاین والا ورټیکل کوم یې، یوه ټیکسټ ویو او بله، او دغه رایټ او دغه طرف ته یې راولم. راځو دلته ورته لیکو، مطلب زه ورته لیکم چې عنوان. ښه، او له هغه څخه وروسته دا ورته 18، او راځم دغه هم مطلب 16 به یې کړو، صحیح ده. زه مطلب دلته ورته لیکم چې لیکونکی، او راځو دغه داسې کوو، بولډ یې کوي، صحیح به انشاءالله، او بولډ صحیح ده، رنګ یې دغسې کوي ملګرو. او اوس راځو دغې ته هم یو څه فاصله له هر طرفه ورکوو، دې ته به کمه ورکړو 5%، او د دغه رنګ چې ده د دغه رنګ یې څنګه کوي، دغسې کوي، دغسې. اوس نو راځو ملګرو دلته به تاسو بله لینیر او بله لینیر پکې دی، په دې کې دغه، په دې کې دغه، او دا به رایټ ټو لیفټ، رایټ او سینټر ورټیکل، بیا په دې کې بله ټیکسټ ویو او بله. اوس به راسئ دغه لاین فیډینګ چې ده د هغې لینیرې فیډینګ به 0 کړئ، او راسئ د دغه رنګ چې ده سایز یو څه غټ کړئ، مطلب 16 بولډ، او رنګ به یې دغسې کړئ. ښه، او دغه چې ده د سینټر او هغه ورټیکل او رایټ، دغه څخه وروسته راځو دا به څنګه کړئ، داسې، او راباسئ دې ته به یو سایز ورکړئ، مطلب 16 بولډ دغسې.
دغه څخه وروسته ملګرو راځو ښه نو ملګرو دغه صفحې ته به راسئ. زه اوس مطلب د کار دغه ویو پیج ته سپارم. نو تاسو به راسئ ویو برخې ته. دلته به دغه کلیک چې دغه لومړی هغه به راواخلئ او د نیر نمبر 1 به انتخاب کړئ. بیا به پورته سر ته راسئ، ټکسټ ویو 3 دا به راواخلئ، ټایټل، ټکسټ او لیکونکی. دا چې کله کېښودو رابسئ دغه به یوه شه ملګرو دغه راواخلئ یا دا لرې کړئ ملګرو، وبښئ. کمپوننټ برخې ته راسئ او یو دانه انټینټ کمپوننټ چې دا جوړ به کړئ. کېدای شي ما جوړ کړی خو خیر یې ګورم یا نه ده جوړ. نو تاسو به یو انټینټ کمپوننټ جوړ کړئ اتې چې په هر نوم سره وي. دغه څخه به دغه بلاک، دغه او دغه. دلته به زه دا ویو پیج هغه ورته انتخاب کړم او بیا به راسو دا به د لیک کېږو. دې څخه وروسته ملګرو دا راواخلئ کافي، یوه شېبه زه دا انتخابوم ملګرو، ایسته کوم، مطلب یوه کافي 2 درې ټول 3 دانې شولو. نو دا د لیږدو زه لومړی په دا کافي کوم، نیم په دغه ځای کې ږدم، دا کافي کوم په دغه ځای کې او دا بیا پسې کافي کوم په دغه ځای کې. نو لومړی ته د نیم کلي ورکوم، نیم په دغه ځای کې به ورته ولیکئ. بیا مطلب دلته ورته لیکم چې یعنې لیکونکی، دلته مطلب کوډ یعنې هغه اړوند دغه چې ده هغه. نو ملګرو فرق یوازې دومره ده کې چې تاسو به یو کار وکړئ، هغه دا چې دغلته ریکورډ لیکم، هغه دا ملګرو تاسو به دې ځای څخه وځئ. په دې ځای کې موږ په تېره ویډیو کې دومره کار نه و کړی. دلته به تاسو د دغه نومان ور بدل کړئ. دلته هم په اډ کې هم کلیان یو رقم دي. نو زه د دغه کلیان چې دي دا ور بدلوم. ازم بیا ته کلي مطلب لیکم چې نیم نمبر 1 و نمبر 1 به ورکړو. دا کلیان یې باید ور بدلې کړئ ځکه چې بیا له بل سره کلي ونه خوري. 2 3 ورسره ورکړئ دغه شی. نو له دې ځای څخه وځو، راځو بېرته بخښنې سره دلته نه دلته راځو. اوس نو راځو دغه ځای کې کلیانې مطلب 1 2 کوډ ولو. دلته زه دا کلي ورته لیکم کوډ او دلته هم ورته لیکم مطلب 3. راځو دغه کلي هم داسې کوم. ملګرو دغه کلیان باید بیا ستاسو په یاد وي چې هلته پکارېږي. دغه کلیانې خو دغه کلیانې دي، دغه کلیانې باید په یاد وي چې هلته یې په بله صفحه کې بیا ورکړئ. نو راځو اوس بېرته دغه صفحې ته، هلته چې کله راغلی ویو برخې ته دغه بلاک 3 دانې راخلو. ښه راځو لومړی دلته ایډیانې ورته انتخابوم ملګرو. ایډیانې یو څه مهمې دي. راځم دلته ایډیانې ورکوم، مطلب دې ته زه لیکم چې ټایټل او دلته هم مطلب لیکونکي نوم دغه او دا یې هم مطلب ټکسټ او راځو دغه ته هم څلورمې لینیرې ته هم آی ډي ورکوم دغه. راځو دلته کمپوننټ برخې ته دغه بلاک زارو ته یم راغلی او د زور څه پاتې نه دي.
دلته ملګرو مطلب ټیکس ویو ته انتخاب کړو، بیا ویو برخې ته راځو. دغه بلاک پلینیر دغه بیا یې کاپي کوو او دغه لینیر دې ځای څخه اوس راځو. اوس بېرته ملګرو دلته یو څو ایکنونه راخلم ویډیو دروم. ښه نو ملګرو راځو دلته ورته انتخابوو هغه ټول ایکنونه. ښه نو راځو لومړی دلته دغه او دلته مطلب زه دغه ایمیل یا مطلب دغه د څه شي د شعر یوه شېبه د کافي پاته ده هغه راخلمه چې لیکنه کافي لپاره هم یو ایکن باید راواخلو. راځو هغه پیدا کوو ویډیو دروم. ښه د کافي مې هم پیدا کړو. راځو نه دلته پکې ږدو. له هغو څخه وروسته دغه راځو اوس دغه په مابین کې یو څه فاصلې ورکوو. مطلب زه ورته وایم دغه پنځه باید داسې وي او دغه ته هم پنځه داسې وي. راځو دلته باید بیا نور هغه پسې پرېږدو. راځو اوس ایرانوو تر هغه پورې به زه ویډیو ودروم. زما دلبر زوروره زارو ته یم راغلی او د زور څه پاتې نه دي. سینه له اوره ډکه او لمبو په سر سر اخیستی زه دود یم ټول تا ته ما کې نور څه پاتې نه دي. د مینې د تبوک د ابوبکر لاره ویم زما هر څه له تا ځار دي. زما د کور څه پاتې نه دي. زما هر څه له تا ځار دي. زما د کور څه پاتې نه دي. ایمان یوه سندره شوه په خوند زمزمه کېږي